مخکې له دې نه چې زه خپل تقریر پیل کړم د امام المرسلین فخر الاولین والآخرین محبوب ذي القوة المتين رحمة للعالمين يوذرنا نهردونکي او تلفات تحفه وړاندې کوم چې هغه عبارت له سلام څخه ده او درته وایم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ثانیا زه رحمن الله د حبیب الرحمن زوی د افغان دارالعلوم د نهمې با ټولګي زده کوونکی یم. غواړم چې زه نن د ستاسو ته د ژبې د حفاظت په اړه یو څو مختصر او لنډ معلومات درته پیش کړم. محترم السامعینو، الله جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې فرمایلی دی قد افلح المؤمنون، یقینا د ایمان والا کامیاب شول. ای قرآن د ایمان والا نښانې څه دي؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. هغه خلق دي چې په خپلو لمنځونو کې خشوع او خضوع کوي او د فضولو کارونو څخه ځان ساتي او ناکاره قول او فعل ته توجه نه کوي. د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې کوم سړی په الله جل جلاله او آخرت باندې ایمان لري هغې لره پکار ده چې د خپلې ژبې حفاظت وکړي. محترم السامعینو، دا ژبه چې موږ ته الله جل جلاله راکړې ده څومره لوی نعمت دی، څومره لوی انعام دی، بلکې په حقیقت کې الله جل جلاله موږ ته داسې یو موشین راکړی دی چې د پیدایښت نه تر مرګ پورې به زموږ سره وي. هغه خپله ذمه داري پوره کوي، لیکن اوس چونکې د دې نعمت په حاصلولو کې مو محنت او مشقت نه بلکې د دې برداشت مو کړی. ځان، دولت، مال او وخت پکې نه دی لګېدلی، نو د دې عظیم نعمت قدر او منزله مو نه ده پیژندلې چې څه په ژبه راځي هغه وایو، که هغه ښه خبره وي او که هغه بده خبره وي. لیکن د خبرو کولو په وخت کې خپلو خبرو ته توجه نه کوو. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په بل ځای کې فرمایلی دي چې په جهنم کې به اکثریت هغه خلک وي چې د ژبې د فضولیاتو د وجې نه په جهنم کې پړ مخې وغورځول شي. محترم السامعینو، حضرت ابوبکر الصدیق رضی الله تعالی عنه یو وارې د خپله مبارکه ژبه راونیوله په لاس کې او راکشې کړله. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه حضرت ابوبکر الصدیق رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل ای د محبوب پیغمبر نائبه، ای افضل البشره، دا ژبه دې ولې راکش کړله؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل ای عمره ان هذا اوردني الموارد، دا ژبه کومه چې الله جل جلاله ماته راکړې ده زه په دو لویو کارونو ناکاره او بدو کارونو کې په حرکتونو کې اچولی یم. محترم السامعینو، موږ ته پکار ده چې د خپله ژبه قابو کړو لکه څرنګه چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه قابو کړې وه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خپلې خولې مبارکې نه به نصیحت راوتلو، خو لیکن غیبت به یې نه کوله. په خپله ژبه یې داسې برابره کړې وه چې په دو کې به خیر وه لیکن شر به نه وکړي، نرمه خبره به وه لیکن ترخه خبره به نه وکړي، خیر او شر دا ټول یې کې برابر کړي وو. نو موږ ته هم پکار ده چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څرنګه چې ژبه کنټرول کړې وه موږ هم هغه رقم ته کنټرول کړو. حضرت علامه شیخ فریدین رحمه الله فرمان دی چې کوم کس زیاتې خبرې کوي هغو خبرو ته خپله هغه نه وي فکر نه وي، که
که دغونه ښه خبر راوځي که غونه بده خبر راوځي لیکن په خبرو کولو په وخت کې فکر نه وي خپلو خبرو ته. حضرت شیخ علامه فرالدین رحمه الله دا فرمایلی دي چې په ډیرو خبرو کې شر او په لږو خبرو کې خیر وي. محترم السامعینو بل ځای کې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم کس چې ما ته د دوو کارونو ما ته ضمانت راکړي نو زه به د جنت ضمانت ورکړم. محترم السامعینو هغه دوه کارونه چې دي زموږ په جامعه کې زموږ ځوانان ډېر بد استعمالي وي. هغه دوه کارونه یوه ژبه ده یو شرمګاه ده. لکه څرنګه چې موږ داسې فکر وکړو په جامعه کې هم د دغو کارونه د دغو دوو شیانو زموږ ځوانان ډېره بد استفاده کوه، د ژبې نه ډېره بد استفاده کوه، شرمګاه نه ډېره بد استفاده کوه، بد ځایونو کې استعمالي وي. نو محترم السامعینو موږ ته پکار ده چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په طرز او طریقه باندې د خپله مبارکه ژبه خپله مبارکه خوله کنټرول کړو. نو الله جل جلاله دې اول ما ته ثانیا ستاسو ته د ټولو خبرو په کولو باندې توفیق راکړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.